السلام علیکم دوستانو. نن ورځ راځو مونږه سلیکټرز وایو. را به شم نو فیټ ته هر یو ټیکس ایډیټر چې تاسو یوز کوئ هغه به تاسو اوپن کړئ. صحیح. او پرون ورځ مونږ ګوره د فند ټیکس چې کومو هر څومره پراپرټیز ویلیوز هغه باره کې مونږ خبرې کړې، ټولې پراپرټیانو مو ویلې دي. نو هغه بیسیک شیزونه وو چې هغه نه زموږ خلاصون نه وو، هغه مونږه کارو. همدلته کې مو تاسو وګورئ ټول همغه شیزونه کارو. نو راځو زه یو نوی فایل اخلم. فایل ته راځم، هر یو فایل طریقې سره تاسو کولی شئ یو نوی فایل به واخلئ. ډېر بیسیک نه درته لګیم. ګور دا اخري ورځ ده، بیا بار نه کېږي. بیا مو کوډ لیکلی وي او ډایرکټ به زه کار کوم. دا شته چې کوم ضروري کوډ دغه ما مخکې نه لیکلی وي، نو تاسو ورته ګورئ. فایل مو واخیستلو، دلته کې به راشئ، دا به سیو کړئ. سیو از مې کړو، سیو اپشن نه وکړي ځکه ما اوس پرې کې لیکل نه دي کړي. را به شم ډیسکټاپ ته، دې فایل ته به تاسو یو نوم ورکړئ. فرض مثال زه ورته ورکوم تھرډ لیکچر. دریم لیکچر تاسو چې هر نوم ورته ورکوئ هغه نوم ورته ورکولی شئ. ډاټ ایچ ټي ایم ایل ایکسټینشن ضرور ده، دا به تاسو ورسره لګوئ. صحیح. یعنې د ایچ ټي ایم ایل فایل دی نو ډاټ ایچ ټي ایم ایل ایکسټینشن ضرور به ورسره لګوئ. دا به زه سیو کوم. چې دا مې کله سیو کړلو، عادي د مخکې په څېر به تاسو خپل د ایچ ټي ایم ایل کوډ سټارټ کړئ. اول موږ څه کوو؟ ایکسکلیمیشن. ګوره د انګل بریکټ سټارټ شو، د انګل بریکټس ویل کېږي. دا مې چې کله سټارټ کړل، دې کې به زه ورته وایم چې ډاک ټایپ. ډاک ټایپ مطلب دا د زموږ سره ډاکومنټ کوم ټایپ چې هغه د ایچ ټي ایم ایل ده او ایچ ټي ایم ایل ورژن زموږ سره 5 ده، دا موږ براوزر ته ورپېژنو. دې دپاره موږ دا کوو. یعنې دا کوډ که ته کلونه پس موږ ورته وپوهېږي دا ما کوم کې کړی، دا ما په ایچ ټي ایم ایل 5 کې کوډینګ کړی ده. د ایچ ټي ایم ایل 5 ورژن د پېژندلو براوزر دپاره چې ورپېژندل شي، نو موږ دغه لیکو. د دې نه پس موږ راځو دې کې خپل چې کوم بیسیک روټ ایلیمنټ دا اصل کې کوډ د دې نه سټارټ کېږي، دې ته ویل کېږي ایچ ټي ایم ایل روټ ایلیمنټ. د دې دننه به تاسو بیا نور کوډ اخلئ. فرض مثال زه راځم اول د هیډ برخه اخلم او د هیډ نه پس به کوم برخه واخلم؟ باډي فارټ به ورته واخلم. صحیح. ګوره دلته کې مې څه وکړل؟ باډي مې ورته واخیستله. سټارټ اینډ دواړه ټیکس به پکې ولګوئ. دلته کې هیډ چې کوم ده زموږ سره، دا موږ سره په ویب پیج باندې نه شو کېږي. صحیح. او دې ته به موږ یو دانه ټایټل هم ورکوو. یعنې خپل ویب سایټ ته چې کوم زموږ ویب سایټ ده، کوم زموږ سره څه دپاره جوړوي، هغه ته موږ یو ټایټل ورکوو. فرض مثال نن زموږ سره چې کوم عنوان د یا ټایټل ورکوو هغه زموږ سره سلیکټر ده. د دې شنو تاسو خلاصون نشه دا کوډ به ضرور کوئ. ګوره دا کوډ به تاسو اوله کې مکمل وکړئ. دې نه پس زه باډي ته راځم، هغه څه چې براوزر باندې باید شو سي. نو دې ته به زه راشم، اول به زه یو هیډینګ 1 واخلم. هر څه هیډینګ چې تاسو اخلئ ویب سایټ ته هغه تاسو باندې ګوره ډیپینډ کوي. ما ورته زه تاسو طریقه ښیم او تاسو سره پوه کول دي. نور به تاسو ضرورت مطابق، اسایمنټ مطابق، پروجیکټ مطابق کار کوئ. زه دلته لیکم درته چې ویلکم ټو CSS آنلاین. خبر تیز لیکل کورس ویت سایف. صحیح شو. دا مې واخیستلو. دې نه پس به یو بل هم هیډینګ 1 واخلم. تاسو ورته ګورئ ښه نن زموږ درس چې ده هغه سلیکټرز دي، نو ښه تفصیلا ورته ګورئ. مهم ده، ډېر زیات امپورټنټ ده. او هر ځل که موږ غواړو یو دانه عادي ایلیمنټ ته هم ډیزاین ورکړو، نو تاسو د سلیکټرز نه خلاصون نشته ده، دا به تاسو کاروئ. نو زه وایم چې وټ از CSS. صحیح شو. دا مو شو. زه ګوره صرف ډیټا ځان دپاره راخلم، بس یو پاراګراف اخلم او پاراګراف دپاره به داسې کار وکړم چې ما تاسو ته ویلو چې کله ډمې ټیکس تاسو راخلئ، یو خو به دا وي چې ورډ ته لاړ شئ، ایکول رینډ او بیا کاوز سټارټ کاوز بند راوند د کوم بریکټس چې دي هغه به سټارټ او بند کړئ او انټر به کړئ. تاسو ته به هغه خط درکړي، هغه نه به راکاپي کړئ، دلته به پیسټ کړئ. بل ویب سایټ مې ته ښودلی ellipsum.com چې کوم ټیکس جنریټر ده، دې ته به تاسو لاړ شئ. هر څومره خط لیکل چې تاسو په کار وي ضرورت مطابق به هغه راکافي کوي. ترنه فرض مثال زما دومره په کار دی، دا سلیکشن هم ډېر غم وي دی کې، بیا دا به راکافي کړم او را به شم خپل ټیکس ایډیټر ته. کوډ چې کوم ځای کې کوو دلته کې به موږ دا پیسټ کوو. ګوره 2 هیډینګ مې واخیستلې، بیا مې ورپسې د هغه نه پس یو دانه پاراګراف واخیسته. اوس داسې کوم چې بریک لګوم او داسې کې زه یو دانه ډیب اخلم. څه کوم؟ یو دانه ډیب اخلم، ډیویژن ایلیمنټ چې کوم ده، او د دې دننه به هم زه یو دانه پاراګراف واخلم. صحیح. ته ووایم چې this is paragraph او بل به یو دانه سپین واخلم. سپین کې به ولیکم چې this is سپین. پوهېږئ انشاءالله دا سپین باندې هم پوه شئ، ټولو شیزونو باندې پوه شئ، مشکل نشته. اوس ما ډیب واخیستو، ډیب دننه مې ګوره دورانې نور ایلیمنټس واخیستل، یو ته پاراګراف او بل زما سره سپین شو. دا هم چې کله وشو زه بریک لګوم او دې ځای کې څه کوم؟ یو دانه بریک BR. دې ځای کې زه یو دانه لیست اخلم، ان آرډر لیست اخلم. ان آرډر لیست خو مې واخیستلو. د لیست اوس څه پکار دي؟ ایلیمنټس آیټمس پکار دي. لیست آیټم فرض مثال اول زما سره هوم ده،
ما تاسو ته ویلي وګوره چې د مرګ مخکې به خپې نه غځوئ، ځینو نن هم غځولې وي ښه، دې ته مو خیال وي مخکې لږ منډې مه وهئ، ټول شیزونه راځي یو دانه موږ وایو یو به هم نه پاتې کېږي. دا هوم شو زما سره فرض کړه دلته کې زما سره اوس سروسز دي او بیا د دې نه پس زموږ سره چې ده زموږ د ویب سایټ په باره کې یا تاسو چې هر ویب سایټ یې اباوټ باره معلومات دي او دلته کې کانټیکټ د فرض کې هسې دا زما سره یو دانه لیست شو دا مې واخیستلو. اوس بل زه بریک لګوم او دې ځای کې یو بل لیست اخلم، بل لیست په واخلم خو هغه ته به زه یو دانه هیډینګ هم ورکړم. هیډینګ به دا شي فرض مثال دا زما سره د مایکروسافټ کلاسز سټارټ کېږي یا کورسز دي، مایکروسافټ افیس کې چې کوم کورسز یا کلاسز مونږ وایو یا سټارټ کېږي زموږ سره. دې کې به اوس یو دانه آرډر لیست به واخلم چې شمار یې معلوم وي چې کوم دي. آرډر لیست دا ده چې دې سره بس راځي نمبر به راځي ورسره، نمبر غواړئ، رومنز غواړئ، الفابیټس غواړئ، هر څه غواړئ هغه ورسره راتلی شي. لیست آیټم به ورته ورکړو فرض مثال یو ورډ ده MS ورډ، بل څه دي ایکسل شو او بل پسې پاور پوینټ شو ټیک او بل به ورپسې څه واخلو اکسس واخلو، نور هم شته ښه. دغه د مایکروسافټ افیس کې فرض مثال زموږ سره کلاسز دي، نور هیڅ هم نه کوو، سمپل ګوره HTML کې مې ساده عادي کوډینګ وکړو، دې دپاره چې دا شیزونو ته زموږ ضرورت ده او دا موږ راخلو. نو دا به زه اوس سیف کړم، کنټرول S سره به دا سیف کړم، را به شم کوم ځای کې مو چې فایل سیف کړی وي که دلته وي په ډیسکټاپ هر ځای کې چې وي مشکل نشته. زما فایل دا ده، دا به کلوز کړو دوباره، د هغه سره بیا اوپن کړم، دا زه د څه سره بیا اوپن کړو، دا موږ اوپن کړو د براوزر سره، د ګوګل کروم براوزر سره به اوپن کړو چې هر براوزر تاسو یوز کولو هغه یوز کوئ، زه کروم یوز کوم. ګوره یو ګورئ ورته زموږ چې کوم ساده عادي لیکل وګوره دې ځای کې راغلل بد ښکاري که نه، ځکه اوس ساده HTML کوډ ده. اوس غواړو موږ دې ته ډیزاین ورکوو، څه شي ته ډیزاین ورکوي؟ اول ګوره وایي زه دا ډیزاین کوم، بیا دا ډیزاین کوي خلک، بیا دا ډیزاین کوي، بیا دا ډیزاین کوي. نو د دې دپاره موږ دا سلیکټ کوو که نه، یو ایلیمنټ چې کوم زموږ په کار د کوم ته ډیزاین ورکوو خو همغه ایلیمنټ ته موږ ډیزاین ورکوو که نه. داسې خو نشي کېدلی چې زه H1 ته ورکړم ټول H1 دي ټولې به زما سره مکمل ډیزاین اخلي، نه زه هم دې ته یو شان ډیزاین اخلي، دې ته بل شان ډیزاین راشي، دا بیا بل شان ډیزاین واخلي، بیا بل شان ډیزاین واخلي. نو دغه شیزونو ته ستاسو ډېر زیات دقیق باید خیال وي. دې دپاره نن موږ سلیکټرز وایو چې سلیکټرز نه مخکې تاسو باید د دې د ډیکلیریشن لپاره تاسو حد اقل پیژنئ څنګه به د ډیکلیریشن کوئ، څنګه به تاسو د دې لیکل کوئ، اسینټکس د دې څنګه ده. اسینټکس دپاره داسې حساب ده چې اول ګوره موږ څه کوو سلیکټر وي زموږ سره چې هر هغه څه چې دې ځای کې موږ ته ویل کېږي سلیکټر ویل کېږي. سلیکټر ډېر قسمونه لري، یعنې موږ دلته کې صرف سمپل سلیکټرز وایو تر څو تاسو کنفیوز نه شئ. بیسیک لیول ده صرف یې وپېژنئ چې څه دپاره کارول کېږي، څنګه یې کاروو، بس دومره بس انف ده تاسو ده. دې نه پس بیا راځي وروسته کار ډېر زیات راځي، انشاءالله ټول درته کاروم چې څنګه کار کوي، صحیح حساب سره کار کوي. دا سلیکټر شو زموږ سره پر مثال ته H1 P او نوم لیکو، ID لیکو، کلاس لیکو وغیره شیزونه لیکو، هغه ته څه ویل کېږي سلیکټر ویل کېږي. دې نه پس به تاسو ګوره دې ته ویلو کرلی بریکټس به تاسو سٹارټ کړئ، دا کرلی بریکټس دې کې کلوز شوی ده. دا چې کله سٹارټ شو دې نه دې پورې دا موږ ډیکلیریشن کوو، په دې کې ډیکلیریشن سٹارټ شو دې کې زموږ سره ډیکلیریشن اینډ شو، چا د لپاره H1 د لپاره. اوس کې H2 د لپاره کوم بیا به زه بل دار شان دي سلیکټر واخلم، بیا به زه هغه د لپاره چې د کرلی بریکټ سٹارټ کوم بیا به زه هغه اینډ کوم. حدې د مابین بیا موږ څه کوو دې د نن بیا موږ دې د لپاره پراپرټي او بیا دې ته ویلیو ورکو. دا ګوره پراپرټي د فونټ سایز شو، کلر شو، بیک گراوند شو، الاینمنت شو، د دې لپاره نور امدا شان دي چې موږ کوم شیزونه ویلیو بس می ټول درته ویل دي. دا هر یو د دې چې دی پراپرټیان دي او د دې لپاره ویلیو د 45 پکسل ورکړی، دا پکسل چې دا یونټ ده د لپاره موږ نور یونټ هم کارولای شو. نو دا تفصیل ورکوي 50 ورکوي، خپل ضرورت مطابق ګوره چې څنګه وختل شي هغه به ورته ورکوي. دا زموږ سره کالم دي ته ویل کېږي، کالم دي د لپاره دا ګوره پراپرټي د خواته او د خواته ویلیو ده، دې تر مابین جداوالی راولي. دغه ته سیمی کالن ویل کېږي. دا ډیکلیریشن دې کې ختم شول، دا پراپرټي او ویلیو دې نه ختم شو. اوس وایم چې زه کلر ورکم، بیا به کلر او بیا به زه کالن لګوم، بیا به دغه نه پس کلر ریډ یا گرین هر یو نوم تاسو ورکوي ورته وربیا بیا به تاسو هغه بندوي، بیا بل پراپرټي بیا بل دلته ګوره شته ښه تاسو وګورئ. دا وګوره دلته ګوره سلیکټر شو، دلته کې موږ ګوره دا ډیکلیریشن سٹارټ کو، ډیکلیریشن ګوره دا زموږ سره ډیکلیریشن شو ما سره ګوره کلر پراپرټي او د ویلیو ورکول دا ما ډیکلیئر کړل. اوس په الحال سره ما ډیکلیریشن کې چې وکړل چې کلر پراپرټي مې واخیستله کلر او دته مې یو رنګ ورکړلو بلو، ما ډیکلیریشن دې ځای کې وکړلو د H1 لپاره او بیا مې څه وکړل د پراپرټي د کلر او د ویلیو چې دا کوم بلو چې موږ ورکړل دته ویلیو ورکړل کېږي. دا ګوره زما سره ډیکلیریشن سپریټ شو، دا یو ډیکلیریشن ما کو دې کې بل ډیکلیریشن کوم فونټ سایز لپاره
فنټ سایز پراپرټي شو دا ویلیو شو او دا د سره انر شو همدا شان دي دا وګوره د کې خدمت به قبل اخلي بیا تاسو یې سره څه کوي سیمی کولن لګوي نو دا د دې لپاره طریقه ده تاسو د طریقې سره کولای شئ د سره کولای شئ بلکې تاسو غواړئ چې جدا جدا لاین کې وکړئ ګوره ما څه وکړل باډي یا H1 دا سلیکټر به واخلي بریکټس به سٹارټ کې کړل بریکټس دې نه پس ګوره د ځکه ګوره یو لاین کې دلته کې یو ډیکلیریشن کړای بیا بل لاین کې بل ډیکلیریشن بیا بل لاین کې بل ډیکلیریشن پراپرټي ویلیو همدا شانتي څومره پراپرټیان چې د باډي وي هغه د یو لاین بل لاین کې اپلای کوي د سی په دې درته خوي چې تاسو کوډ و ریډیبل وي ډیر واضح وي او هر څوک په اسانۍ سره پوهیدلی شي نو تاسو کوشش کوئ چې دغه شان د بیل لاین کې ولیکئ دا به ډیر خرازي نو تاسو خپل طریقه چې هر قسم تاسو خوند درکړئ همغه شان دی بس کاروي چا په کیسه کې مو وسی صحیح خو اوس راغلو زوز غواړم فرض مثال سو کما سمپل به موږ څه کوو چې HTML کوډ کوو تاسو غواړئ انلاین خو نه کېږي دې لپاره تاسو کوشش کوئ چې څه وکړئ زه څه کوم انټرنل سره هغه به واخلم CSS به واخلم تاسو ایکسټرنل اخلئ هغه لا ښه د صفحه به راشي نو هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي چې کوم قسم تاسو ته خوند درکوي او دې لپاره تاسو دلته پوه کوم نو زه څه کوم انټرنل سره هغه اخلم CSS اخلم سټایل مې واخیستلو او سټایل دننه به زه وسوکم کوم سلیکټر H1 یعنی سلیکټر مطلب دا کوم الیمنٹ ته وغواړي چې HTML کوم الیمنٹ ته وغواړي چې ډیزاین ورکړي H1 چې څومره H1 دی اوس ګوره د ټایپ سلیکټر هم ویل کیږي یا الیمنٹ سلیکټر هم ورته ویل کیږي کوم قسم ته الیمنٹ د کوم ټایپ کې الیمنٹ ته وغواړي چې ډیزاین ورکړي پر مثال زه H1 ته نو کرلی بریکټ سٹارټ لاندې ښه لاین تراشه کلوز کا او د دې دننه بس لاین په لاین باندې د لپاره پراپرټیز او ویلیوز ورکوه پر مثال د دې کلر د څنګه شي د ما سره ریډ شي لږ واضح معلومیږي دا زه ریډ کوم او بیا راځم خپل براوزر ته دا به زه ریفریش کم تاسو څو ګورئ چې څومره ما سره H1 وي د هغو ټولو ډیزاین زما سره څنګه شولو هغه زما سره ریډ شو دا مو ګوره او دا مو ګوره دا اوس ډیره بده نه چې درې وړه شو زه غواړم دا په یو ډیزاین کې راشي دا بل ډیزاین کې راشي د سایز یو شانتي وي د شان سایز بل شانتي وي اوس که پر مثال زه دې ته واخلم فنټ سایز ورکړم ټولو فنټ سایز سره غټیږي ګوره ورته نو د دې لپاره بیا موږ نور طریقې کارو پر مثال دا 15 پکسل کم او دا زه دا کم او بیرته راشم دلته کې وګورئ دته مې چې غټ کړو د ټولو غټ شول سایز دیم غټ شو دیم غټ شو د دین نه خلاصون لپاره بیا موږ نوري طریقې او لارې کارو اوس په حال موږ سوې ټایپ سلیکټر وایو ادي ته غواړي چې کیسه پر مثال یو پاراګراف د تاسو سره او ته غواړي چې څومره پاراګراف ټول د پر مثال غواړي چې ډیزاین ورکړي بس بیا نشته ضرورت چاري ته بیل آی ډي او کلاس ورکا بس ډایرکټ فیو لیکا او زه هم چې دې کلر د څنګه شي دې کلر د زما سره بلو شي بس خلاص ادي سیو کا راشه براوزر ته او دا وګوره پاراګراف ما سره دا پاراګراف مو ډیپ دنه ما بل پاراګراف ما اخیسته یو دنه کلر هم چې د بلو شو د لیکلو نو نور پراپرټیان کې تاسو ورکوي هغه موټ ورکول شي صرف سمپل تاسو په کومه په دې باندې نو ګوره مکمل ما سره څنګه شولم چې څومره پاراګراف ما سره موجود وي هغه ټولو کلر به څنګه شي را سره بلو شي همدا شانتي کې زه راشم پر مثال L1 چې هر څومره څنګه په L1 کې اخیستې وي هغه ټول به چې هر کلر تاسو غواړئ په اپلای کړئ فرض مثال زه دې ته وایم چې دې کلر د څنګه شي دې کلر دی ټومیټو پوهیږم چې تاسو ګورئ څومره لیست شیزونه چې موږ اخیستي ول لیست آیټم یو ټولو کلر څنګه شولې دا ټومیټو کلر ته واختلې صحیح نو دا و زمون سره اولنۍ قسم می چیرته ویل هغه ټایپ سلیکټر یا الیمنٹ سلیکټر شو زمون سره په CSS کې چې یو دانه الیمنٹ کوم دا د هغه نو موږ ډایرکټ لیکو هغه ته موږ ډیزاین ورکو خدا زمونږ د پر ډیر زیات مشکلات کریټ کړي د دې لپاره بیا موږ دا مشکلات چې ختم شي چې موږ کوم یو مخصوص غواړو پر مثال زما اوس د H1 په کار نه د سرزما کار نشته ته بل ډیزاین بل پراپرټي ورکو مردا نو د دې لپاره به تاسو بیا څه کوئ د دې لپاره بیا موږ کلاس او آی ډي کارو څه کارو د لپاره بیا موږ کلاس او آی ډي کارو او بل مهمه خبردار چې د کلاس او آی ډي ترمنځ فرق باندې باید پوه شئ ډیر کسان چې هغه د کلاس او آی ډي ترمنځ فرق باندې پوهیږي بس نن کته صرف سلیکټرز کې د کلاس او آی ډي وپیژنې او دغه فرق باندې پوه شئ دا هم تا د لپاره کاپی شاپی ده بس نه دا موږ ډیر زیات رسته کار وایم لیکن بیا ته کنفیوژن نه وي پکې اوس به زه راشم اول به تاسو ته آی ډي وایم صحیح ده آی ډي به څنګه تاسو کاروئ را به شئ چې هر یو الیمنٹ ته غواړي پر مثال تا پټر اخیسته ده یو پټر زموږ سره موجود وي په پیج کې ها یو هیډر زموږ سره موجود وي همدا شان دي هغه شیزونه چې موږ یو ځل اخلو نو یو شیزونه چې موږ اخلو هغه پر موږ څه کوو آی ډي کارو خو دلته کې تاسو سره پوي کوم پر کدا زما سره پټر دا یا هیډر دا یا بل څه دي هر څه چې دي د هغه دنه تاسو راشي پټر کې ذکر نه کړی پټر ها ادي چې شوی همدا شان ترازو بریک لګو او دلته کې تاسو کې پټر په نامه باندې په دا واخلئ د دې نه چې تار سلی کې مینیوز پکې پټ کوي هر څه چې ته پکې پټ کوي هغه ته پکې پټ کولای شي فرض مثال موږ لیکو چې کافي رائټ
څه شوانه reserved with Saif Online Academy او ته موږ څوک 2022 نو دا شیزونه دي تاسو کولای شئ چې هر څه پټر کې تاسو غواړئ کانټیکټ او غیره او معلومات اچوي یو پټر زموږ سره موجود وي دا به زه سیو کړم او را به شم خپل براوزر ته دا موږ بیرته ریفریش کړو اوس تاسو وګورئ بلحال زموږ سره سټایل نشته ځکه موږ دې کې بالکل سټایل ورکړی نه ده کنه اوس که زه غواړم چې ته سټایل ورکړم پټر ته سټایل ورکوي همدا شان دې غواړئ دې ته سټایل ورکوي تاسو به د هغه element دننه چې راشي ټیک دننه به راشي دغه به تاسو آی ډي ولیکئ سیمپل ایکوال او ډبل کوټس په سٹارټ کړئ صحیح او د ډبل کوټس دننه هر قسم آی ډي چې تور کوي خو چې صرف په نمبر باندې نه وي سٹارټ شوی په نمبر باندې کلوز هم شي فرق نه کوي پر مثال ته چې هډینګ یعنی ماته واضح شي چې دا زما سره چې دا هډینګ ده کله کې نور هغه ماته پته ولګي دا هډینګ 1 در سره اول کوم هډینګ چې دا هغه ته ما آی ډي اول هډینګ ته ما نوم ورکړلو هډینګ 1 او سم واخصل آی ډي مو واخصله همدا شان دي د لپاره موږ بل آی ډي ورکو پر مثال آی ډي از ایکوال ټو دې لپاره بچي کې زموږ سره آی ډي فرض مثال h2 ورته لیکم همدا شان تاسو h2 لیکئ هر یو شی تاسو لیکئ تاسو لیکل شي همدا شان ساده سمپل لیکئ نمبر ورکوي نه ورته ورکوي نو دا تاسو باندې اوس ډیپند کوي صحیح راځم پر مثال پټر د زما سره پټر ته یو نه آی ډي ورکوم او یا غواړم فرض مثال تاسو راشي همدغه باندې وکړو کوم دا بیرته پټر باندې اپلای کوم نو اوس به راشم د دې کې ګوره همغه انلاین سی اس اس ما سٹارټ کړو او دنه به زه سو کوم آی ډي د کنه آی ډي ماته درته ورکړ د هډینګ نو تاسو چې غواړئ اوس د آی ډي باندې یو ډیزاین ورکړم دی هډینګ ته یا دی ته هر یو تاسو غواړئ تاسو به اول دا زینه دي تویل کیږي آی تھنک چې افغانستان کې وته زنه وای موږ ته هیش وای هیش سره فیزن فونټ هیش نو اوس به موږ راشو هیش به ولګوي او دغه د آی ډي کوم نوم چې د فرض مثال هډینګ 1 هر نوم چې تاسو ورته ورکړی وي سیم ټو سیم هډینګ کې نوم ته خیال کوئ چې سپیلینګ میلینګ کې ته مشکل نشي هډینګ 1 موږ ورته ورکړی او دې ته به زوی مجدد ته کلر ورکا کوم قسم ته کلر ورکم کلر ورته ورکا ریډ بیک گراوند ورکم هو بیک گراوند هم ورته ورکا موږ اوس خرچه نه پی راځي بیک گراوند ته څنګه ورکم بیک گراوند ورته ورکا یلو سیف راشه خپل براوزر ته دی ستاره دې ملانجې نه خلاصو اها وګورئ اوس صرف فقط او فقط او یوازې زمون سره چې کوم هډینګ 1 اول هډینګ چې کوم ورکړی خپل وی پیج ته هغه زمون سره کلر ریډ شو او بیک گراوند زمون سره یلو شو سمپل اوس که زه غواړم فرض مثال همدغه ډیزاین آی ډي ما جوړ کړله همدا ډیزاین زه غواړم چې په چا باندې اپلای کړم دا زه په پټر باندې اپلای کړم نه د دې دنه چې کوم ځکه مالیکل کړی دي فرض مثال دا زه خلم په هډ 1 کې نه هډ 2 کې به واخلم او دا به زه نه راواخلم کټ به کم او دلته کې وراشم به پیسټ کم او دلته کې زه غواړم چې دا ډیزاین واخلي هم دا لیکل چې کوم دي دا ډیزاین واخلي نو سمپل همغه کوم آی ډي چې وای ګوره آی ډي ولیکه از ایکوال ټو او څه شی نوم یې ورکړی هډینګ 1 بس بیا بار ته ضرورت نشته ته به هر یو د لپاره بیل جدا کوي نه یو ځل کوډو کامل ته کې په سی اس اس کې ځان سره سب کا او بس راخله دې کې اپلای کا چې کوم یو د خو بس سره په اپلای کا نو راشه اوس تاسو غواړئ پټر دنه چې کوم لیکل دي هم دا کلر راخلي سمپل عادي ما طریقه ده هیڅ مشکل نشته پکې کلر ملري ورته چینج کوي به ته دوباره بل ورته جوړوي نو دا مې خوشته پکې صحیح شو اوس غواړم چې پر مثال د هډ 2 د دې بل هډ 2 چې کوم اخیسته ده د آی ډي بدله ده د آی ډي بدله ده او چې آی ډي نه بدله دي راشه سوکا دلته کې بیا ورسره لګوي هیڅ به ضرور لګوي دا ساين دا نه خباول لګوي چې هر آی ډي نوم تا ور کړی هغه آی ډي نوم کرلی بریکټ سٹارټ کرلی بریکټ سپن او د دې دنه چې هر څه تاسو په اپلای کوئ هغه شی تاسو په کولای شئ چې په اساني سره په اپلای کړئ فرض مثال پرپل اوکې سیب راشه دلته کې اول به څه کار وکم چې زه به دا کوډ دې سایت ته کوم او دا کوم راځي چې دا به دې سایت ته کوم یعنی وخت بچت کې دا د فار پس اوس اړیدل ته راشه او ګور زما سره چې کوم دغه دی پرپل شو پرپل رنگ خو ډیر دغه ده وګورئ دا کلر دی واخیستلو دا ګوره بیل ډیزاین باندې تور کړی ته موږ بیل ډیزاین ورکړو اوس کمدار خلم بلته ورکم بلته هم ورکوالای شي دا زما سره په حال چې شو زما سره آی ډي آی ډي به تاسو لیکئ چې هر ټیک دنه نوي هلته بلار شي او بیا به دغه آی ډي ته یو نوم ورکړئ او هغه آی ډي به چې هر ځکه غواړئ په سی اس اس کې به هغه سلیکټر په نامو باندې واخلئ سلیکټر ځکه ولیکئ او لاندې به پراپرټیز او ویلیوز ورته ورکړئ اوس کلاس دا پاراګراف تر اعظم پر مثال درنه زه د ځکه کلاس لیکم
ګوره که زه اوس په اول ګوره ما عادي پاراګراف باندې اپلای کولو په دې م اپلای کېدو او دلته لاندې کې چې دس از پاراګراف ډیپ د نقشه په دې م اپلای کېدو خو اوس که زه چېرته راشم او دې ته زه یو کلاس ورکم یا آی ډي ورکم هر شی تاسو ورکوئ پر مثال دې ته پر کلاس اخلم پارک درته وایم چې پارک څه شی ده واضح هټول درته وایم نو دا به زه اوس واخلم کلاس او دې ته به زه وایم چې فارا 1 یا پاراګراف یا هر شی چې اخلي پر مثال دا زما سره فارا 1 شو پاراګراف نو هر نوم چې تو ورکوي چې تا نه ورکیږي نه په کوډینګ کې تاسو سره ځل لاینه کوډ دوست کولای شئ چې خپل کوډ هغه پکې پیدا کړئ زه کوم ځای کې لګیم نو ته به اوس دماغ کاروي صحیح ده د ما پر مثال فارا 1 ورته ورکړلو اوس زه غواړم چې دې ته یو ډیزاین ورکم چې ډیزاین ورکړل کې ور ما کلاس واخیستل ته مې آی ډي لیکلې ده کلاس ایکوال ډبل کوټس ما ورته یو نوم ورکړو د کلاس چې فارا 1 نو اوس به دې ذکر اعظم تا چې د آی ډي د لپاره هیڅ لګولو نو د دې لپاره به تاسو لګوي ډاټ به لګوي او هغه نوم چې ورکړی هغه بدلته کې ولیکي کرل بریکټ به سٹارټ کې دا به کلوز کې او د دې نه ورته د خپل پراپرټیانه او چې څومره ویډیوګان هغه ورته ورکي زه ورته بیک ګراوند ورکم بیک ګراوند مې ورته ورکړلو په تی آر جی بي چې د میکس د چانه ریډ گرین بلو درې کلر راخستل کیږي میکسیمم 255 ده او دینه جوړیږي او تاسو پر مثال ک دا غواړئ ورسره چې دا کلر غواړئ هر قسم ته کلر چې تاسو غواړئ هغه ور باندې اپلای کړئ په هر طریقې سره وي سبا ان شاء الله په کلرو کې بیا د خبرې کوو ټولي کلر به څنګه ورکوو هغه باندې تکار کوم صحیح ده دا به سیف کم را به شم براوزر ته دلته کې تاسو ګورئ شاته څنګه بیک ګراوند راغللو بیک ګراوند دا شانتي ګری شانتي راغللو نو که تاسو دلته کې نوم ورکوي کولای شئ نوم هم ورته ورکوي فرض مثال زه وته یم چې ګری او دا به بیرته دغه کم وګوره ګری دا شانتي لیک پوخ راغللو د پاراګراف د پر څه شو او دا رقم د فرض مثال کتر دی ټیکس کلر وغواړي چې راو باسي ټیکس کلر به زه وته واخلم یا کلر به تاسو ورته ورکوي سره کلر به څنګه شي کلر یې ورته یلو کا یلو اها اوس وګوره څومره ښایسته او زبردست ښکاري ګوره ما څه وکړل بل د نور ګونه نه اخیستې نه اخیستی ما چې زه چې کوم د کلاس ورکوم هماغه به یې سره پاخلی صحیح ګوره که ما دلته کې لیست اخیستلو څه مې کول لیست مې اخیسته نو چې څومره لیستونه ول زما سره ټولو به څه کوو هماغه یو ډیزاین به د باندې اپلای کېدلو پر مثال لیست مې واخیستو ورته ما یو کلر ورکه ریډ تاسو ګورئ تبرې ټولو باندې اپلای کیږي خو زه غواړم که صرف په یو لیست باندې اپلای شي په نورو باندې اپلای نشي فرض مثال د دې یو ال د نن چې کوم دی یو ال د نن تاسو ګورئ یو ال خو چې ځکه لا واخلم زه او خاصم په یو ال باندې اپلای کیږي هیڅ مشکل نشته خو که د یو ال د نن پر مثال په هوم ته یو ډیزاین ورکوم دی بل ته بل ډیزاین دی بل ته بل ډیزاین دی ته بل ډیزاین ان غواړم د یو سټایل غونډه واخلي د دې لپاره به تاسو څه کار کوئ پر مثال زه غواړم د هوم ته یا د سرویسز ته یو دانه کلر ورکم نو تاسو به کلاس واخلئ ایکوال ډبل کوټس نه به د نوم ورکړئ پر مثال سرویسز اس ار زه ورته لیکم دا به زه سیو کم او راشم د سرویسز زه سره غواړم چې ډیزاین ورکم نورې چاتم نه نو راشه د ځکه ګوره کلاس لپاره به تاسو لګوئ کلاس لپاره به تاسو ډاټ او هر نوم چې تاسو ورکړی سر ما ورکړی او سره او دلته کې برا شو د ته اوس پراپرټیز او ویلیوز ورکو اول به زه ته کلر ورکم چې د دې کلر خو راته داسې کچې بیخي گرین کا صحیح ده او کلر چې گرین کو او فونټ سایز ورته څنګه کا فونټ سایز ورته لږ راغټ کا یعنی څومره کا شل پکسل کا دا شانتي کا بیک ګراوند ورکول غواړي هو بیک ګراوند هم ورته ورکوم چې بیک ګراوند ورته ورکوي بیک ګراوند ته څنګه بیک ګراوند واخلم بیک ګراوند راته بیخي ریډ واخله چې بیخي ماته فتح ولګي چې څه تغیرات پکې راغلل ها وګوره دا وګوره د بیک ګراوند شو د کلر شو د ډیزاین شو هر څه صرف یو ته تغییر وکړو نور تغییر نه کړی هغه بیل کې راغله دا بیا بیل ډیزاین سره راغله نو دا د چا په واسطه د کلاس او آی ډي په واسطه باندې چې بیل مې ته اپلای کړل خو اوس به راسو فرق ته چې فرق څه شي دا فرق د دې ترمنځ دا چې آی ډي به یونیک وي یونیک مطلب یوازې جدا کولای شي چې یو الیمنت ته ورکې د څنګه چې پر مثال ګوره زه کلاس کولای شم چې دې ته مې ورکړو غواړم همدغه کلاس نه ده راوخلم سر په نوم باندې وکنه زه غواړم د نور ته اپلای کوم پر مثال دلته کې راځم دلته کې کلاس ورکوم کانټیکټ ته سر کلاس سمپل از ایکوال ټو هر نوم چې د ورکړی سر فرض مثال ما ورکړی دا ورته همدا شان غواړم دې ته اپلای کوم کلاس نو چې هر ځکه هر څومره شیزونه ته کلاس غواړي هغه ته اپلای کولای شي کلاس چې هر څومره الیمنټس ته غواړي هر څومره ته غواړي ته هغه ډیزاین کولای شي چې به اپلای کی او دا تاسو سره سہولت هم نه پر مثال ته بټن یا خلی اکثره بټن یو زمون سره یو شانتي وي کنه هغه جدا کله نه ساين ان او ساين اپ ټول بټن یو شانتي وي نو ګوره زه غواړم دا سټایل دلته ورکم پر مثال بل ځکه اپلای کوم بل ځکه اپلای کوم ته کولای شي ورته یو نه د الیمنٹ آیټم د پر لیست آیټم د پر مدا یو سټایل دلته واخلته دلته څومره ځینې کې غواړم ځکه استلای شم خو آی ډي به تاسو په هر هغه څه باندې اپلای کوئ چې هغه زمون سره یونیک وي
یونیک د آی ډي یو الیمنت لپاره به تاسو اپلای کوئ چې هغه یو ځل لپاره راځي پر مثال پوټر د زما سره اوس غواړم چې پوټر ته ډیزاین سایز او پیکس کم او ارسه ور برابر کم زه پوټر ته ساخلم آی ډي به اخلم هر کس کوم آی ډي چې تاسو ورته اخلي هغه تاسو ورته اخیستل شي پر مثال F1 پر مثال فوټر صحیح مینیو د استاد سره مینیو خو یو ځل راځي او ته د مینیو لپاره سوکا آی ډي به اخلي هیډر د تاسو د آی ډي لپاره هیډر لپاره به تاسو اخلي آی ډي به اخلي یعنی هغه شای چې ته په خپل ویب سټ کې یو ځل کاروي هغه ته به تاسو اخلي آی ډي اخلي او هغه ډیزاین نه هغه شیزونه چې ته بار بار کاروي او بار بار اپلای کوي په لکه پر مثال پاراګراف شو هیډینګ شو سره بٹن شو د سره اوس یو بټ کړی شل بٹن وی ټول په یو ډیزاین کې وسی شل هیډینګ په یو ډیزاین کې وسی لس پاراګراف ټول په یو ډیزاین کې تراولي نو یو کلاس جوړ کا همغه کلاس ته کول شي نور باندې اپلای کی پر کې مابین دغه شول زمونږ سره نو په حال موږ سره دغه ویلې بل زه غواړم دا ختموم صحیح شو بل تاسو ته وایم دنه پس ګروپ بس څنګه کار کوي ګروپ په تاسو د سی اپلای کوي فرض مثال هیډینګ د پاره غواړي خپل یو ډیزاین ورکې د کلاس د پاره یو ډیزاین ورکې آی ډي د پاره یو ډیزاین ورکې پر مثال ګور هیډینګ مو اخیستې دي آی ډي مو اخیستې ده هم دا شی نور اخیستې مو غواړي ته یو ځل باندې یو ډیزاین ورکې هم دا شان ګور زه غواړم چې H1 صحیح کاما پاراګراف کاما سپین هم اخیستی که نه دې ټول ته څه وشي دې ټولو ته د یو قسم ته کلر ورکولی شي یو قسم د ګراوند ورکه ورته ګروپ مې کړل څو ایلیمنټه که ایډیا دې هر شوي در سره مشکل نشته ما ساده ټایپ درته ولیکل ایلیمنټس والا چې کوم هغه مې درته ولیکل پاتې مثال د دې ټولو بیکګراوند څنګه کا بیکګراوند یې راته څنګه کا دغه شانتي کوي ٹھیک شو سیف کا او راشه دلته کې څومره زبردست ګوره H1 څومره هیډینګ یې واخیستې پاراګراف یې 400 وی را سره هم دا ډیزاین واخیستو سپین وبکې دا شیزونه ورپکې دا څومره شیزونه چې دی فار مثال ته کې موږ ګروپ کې ولیکو هغه ټول به څه کوي همغه ډیزاین باخلي ما سره بیک ګراوند کته غواړي کلر یې چینج کې هغه مو دا چینج کا نوري پراپرټیز په اپلای کوي هغه پرې اپلای کولای شي دا په کومه طریقې سره کېږي ته ګروپ ویل کی ګوره دا ټایپ شو بل ټایپ شو کامی په واسطه مې سره جلا کړل نشه نه د نور اخلي نور هم اخیستل شي سہولت به داوي چې یو ځل ته د اپلای کې نو بیا بار ته ضرورت نشته چې نور ته پرم ته هغه ولیکي نو کوډ به څنګه وي سره کم راځي وخت به بچت کیږي دا مو شو ګروپ دی ته ویل کیږي صورت ویل کیږي ګروپ ویل کیږي سو ایډیا نه یا سو شنو موږ راخلو هغه موږ لیکو ها یو د شی بنوي چې زه غواړم یو ځل ولیکم ټول الیمنت چې څومره دي را سره ټول باندې اپلای شي نو یو څه بنوي ولی بنوي ضرور به وي هغه ته ویل کېږي یونیورسل څه ورته ویل کېږي یونیورسل چې موږ په سټریک یا د سٹار کوم ساين د دې سره موږ سلیکټر به تاسو دا واخلئ او د دې دننه چې اوس تاسو هر څه ته پر مثال زه غواړم چې بیک ګراوند کلر ورکم یا هر پراپرټي چې تاسو اپلای کوئ تاسو اپلای کول زه بار وایم په دې خاطر چې تاسو وایي دا سچ چې شي لګیا دا سمپل لګیا څه کې کوي زه وایم چې تاسو خپل ضرورت ده ما دلته کې درته وکړو شاید بارډر ورکوي شاید تا پکچر اخیستوي وي تا لیست اخیستوي وي تا ډیب اخیستوي تا پوټر اخیستوي تا هیډر اخیستوي مینو دی اخیستي چې هر څه تا اخیستي دي هغه تا باندې ګوره ډیپند کوي ته د بیک ګراوند کلر ورکې ته بل څه ورکې ته بل قسم ته کلر ورکې په دې خاطر ګوره زه بار دا لفظ ته تکراروم نو یونیورسل مې وکړو دا چې یونیورسل مې کړو ما بیک ګراوند واخیستو او دا بیک ګراوند مې ورته یل وکړو او چې څومره الیمنټ زموږ سره موجود دي HTML دا ټول بیک ګراوند به زموږ سره زیړ راځي یونیورسل د دې د فرق خلک کوي چې په یو ځل باندې چې هر څومره موجود وي هغه ټول باید څنګه راشي ها مکمل ک باډي وزما سره ک هر څه بلا به تر ټولو دغه ډیزاین واخیستو که زه یو کار وکم درګه باډي ته نه د لک چینج کوم باډي بر واخلم دا به لک چینج کوم به تاسو ته لک چې توازی شو او باډي وزه دې کې واخلم خدای دې وکړي چې وای خلی ها شاید نو توکل په خدای ها باډي څنګه راغله باډي زمونږ سره دغه کلر کې راغله بیک ګراوند چې کوم او نو ټولو ته زیړ ډیزاین واخیستلو چې هر څومره سټریک دته یونیورسل ویل کېږي یعنی مطلب چې څومره زمونږ سره HTML الیمنټس ټول باندې دغه یو شان ته غواړي چې اپلای کیو شي بیا ته په دې طریقې سره دا یونیورسل اخلي څنګه به اخلي یونیورسل به اخلي چې یونیورسل مو بل زمونږ په کار د فرض مثال زما د څه په کار ده که چې د لیست لپاره ګورځي یو ډیزاین اخلم هغه په چا څنګه کېږي په ټول لیستونو باندې اپلای کېږي چې څومره شیزونه وي زما سره اپلای کېږي خو ګورځي غواړم چې کلر ورته ورکم دا ریډ راځي صحیح ابا زه سیف کا و چې زه دا اپلای کول غواړم چې څومره ګوره ما سره لیستونه ټول ریډ شول خو که زه غواړم چې په UL دننه
صرف دغه هوم کې چې کوم درانه دي یا دغه ځکه چې کوم دي دا مایکروسافټ افیس چې کوم کلاسز دي دغه د صرف لیست هم تاسو وګورئ یو ال یا تا دلته پر مثال یو کلاس یو ال په نامه باندې تاسو زر لیست دي نو ته خو مجبور یې بیا دې تاسو کې یو د نوم ورکې یو سپیسیفیک نوم ورکې خیر ته وایم تاسو اوس وته ګورئ ها دلته ما څه وکړل یو ال مې واخیسته سپیس مې ولګول او بیا لیست چې په یو ال کې کوم لیست ده دغه کلر راته ریډ کا صحیح ده دا نور ګوره تور شو دا سره ریډ شو چې یو ال دنه کوم ګوره یو ال او بیا سپیس بیا لیست تاسو دا د طریقې سره لګوي خو پارس کې یو کس وای چې ما سره 2 یو ال دي بیا وس کیږي ها 2 3 یو ال دي سره دې سره بیا موږ څه کوو نو تر کافي کوم ته کې به دې ځکه بلانه ډایرکټ نو به فیست کم او دلته کې اوس به دغه کو دلته ورشو دې ګوره دا واخست اوس برڅ دا یو یو ال دا ما سره بل یو ال دا خو زه غواړم چې دا یو کلر واخلي بل کلر واخلي دې ځکه ما سره په مثال بل مینیو نو شي زونه دی پکې نو تاسو به کلاس ته کې تاسو ولګوي چې یو ال 2 زما سره په مثال دویم یو ال دا صحیح نو تاسو به اوس راشي چې صرف دویم ته غواړي ډیزاین ورکې نو دلته کې سوکا یو ال 2 خو کلاس زما سره ډاټ یو ال 2 او د دې دنه چې کوم لیست ده به هغه کلر راته څنګه کا هغه بیک گراوند راته څنګه کا بیک گراوند راته یلو کا صحیح وګوره چې څومره بیک گراوند دی صرف ګوره دې تغییر وکړي نور تغییر نه کړای لیست خاصه مناقضه چې یو ال دنه څومره لیستونه خو کوم بیک گراوند چې زمونږ سره هغه سره د دې تغییر وکړه او دا شانتي که زه غواړم چې دې کلر چینج کړم سټایل وته چینج کوي فونټ ویټ وته چینج کوي نو ته کولای شې چې چینج کړي وګوره گرین شو ابا شو فونټ ویټ څنګه واخلم یو موږ سره ګوره دا بولډ ده دا شانتي راغلو زه غواړم بولډر یې واخلم بس دا ویډیو لکه چې موږ پاتې شوی دا لږ بیا دې نه غاټ راځي صحیح نو دې طریقې سره تاسو چې هر څه غواړئ هغه پرې اپلای کولی شئ چې دا مو شو دې نه پس به موږ څه ووایو فرض مثال زما په کار ده چې د دې ډیپ دننه یو دنه پاراګراف ده ګوره ما اخیستی ډیپ دننه ډیپ ده بیا د دې نه پاراګراف ده دې ته زه ډیزاین ورکړم دا په څه طریقې سره کېږي نو دا داسې طریقې سره کېږي ګوره راشئ په مثال هماغه طریقه ډیپ او د درېیم پاراګراف چې ته غواړې که زه اوس پی ولیکم خو خلاص پی صبر کافي ولیکم او را بشم دلته کې اوس به دې ته موږ څه وکړو فونټ سایز به ورته واخلو 60 پکسل او کلر به ورته واخلو ریډ سیو څه ورته د دې دنه چې کوم ګوره ډیپ دنه چې کوم پاراګراف وو هغه څه وکړل صرف دا ډیزاین واخیستو که پر مثال د دې ډیپ دنه 2 پاراګراف وای بیا موږ څه کول هغه ته موږ بیا پر مثال ته کې زوایم چې یو پاراګراف بلم ده this is for a 2 پاراګراف شو زموږ سره یو هم ګوره پاراګراف ډیپ ته لاړم ګوره ډیپ دنه ها ګوره د سپیس نه پیدا دا شې شو زموږ سره چې د ډیپ دنه چې کوم زه غواړم ډیزاین ورکړم دا چې زونه ضرور ځکه مې د یو څو سلیکټر سره په ویل نور یې پښته ده خو دا ضرور دي دا په دې خاطر ته وایم اوس د دې دنه مې صرف دا اول ته په کار ډیزاین ورکړم یا د دوم ته په کار ډیزاین ورکړم نو داسې وکړه که مخکینی کوم ډیزاین جوړ کړی دی الریډي سی آر پی اپلای کړئ دا ته صرف کلاس ایکول او دا ته څوکه دا یو کلاس وکړئ ضرورت نشته بیا ما بار کوډ کولو ته ها سیو کا راشه ته بیا اپلای کولای شي یا ته پر مثال دې وکړئ ته به یو کلاس واخلم صبر ښه ډیپ دنه لاړو خیر وبخئ دلته مې څوک کلاس واخیستو دلته زه نوم ورکوم چې فارا 2 صحیح او دلته به راشم اوس هغه سور ده داسې کوم وګوره ډیپ به واخلم او ډیپ دننه ډاټ به اوس ولګوم ځکه کلاس مې اخیستی آی ډي مې اخیستی بیا ما هیش لګولو صحیح ده هیش مې لګولو اوس دا کلاس نو آی ډي نو ډاټ به ولګو او دې ته کوم نوم ور کړی فارا 2 او دې ته به اوس موږ یو دنه ډیزاین ورکو د دې فارا 2 ته به څنګه ډیزاین ورکم د دې ته به ځاول بیک گراوند ډیزاین ورکم بیک گراوند به ورته څنګه کم بیک گراوند به ورته ریډ کم او فونټ سایز به ورته څومره کم 100 کم سیب شو بالا
رنګ هم ریډ ده او بیک ګراوند هم ورته ریډ کړی نو دا خو ظلم ده کنه خو چې رنګ هم ریډ ده او بیک ګراوند ریډ ده نو بیا به داسې وکړو چې کلر به ورته څنګه وکړو کلر به ورته یلو کړو وګوره د ډیپ دننه لاړلو هغه کې چې کوم زموږ سره پاراګراف و هغه یې موږ ته په دې طریقې سره کړلو نو خدای دې وکړي چې اوس دغو څو عادي شیزونو سره اموخته شوي یئ بل زموږ سره سوډو دی چې دې را سره سوډو سلیکټر ده سوډو سلیکټر څنګه کار کوي فرض مثال هر کله چې زه لیست ته تلم او لیست دننه ما هو ورکولو پې ګوره دا کالر مو تاسو ولګوئ ما ورته ماوس راوړلو او ته داسې کوه چې دې تغیرات ورکوه دغه شیزونه بیا اپلای کوه ګورئ چې کله زه هو ورکوم تاسو ورته ګورئ ښه په لیست آیټمز باندې دا ټول ګوره هلته کې اپلای کېږي فرش صبر لیست باندې چې کله موږ هوور کوو هوور سپیلنګ مې صحیح لیکلی او هوور چې کله موږ په لیست باندې کولو صبر دا به هم ختم کړم چې بیخي درته واضح شي دا یو بل سلیکټر هم ده څه وکړې ته بیک ګراوند یې ورته څنګه کوه بیک ګراوند د دې ګرین اخله او کلر یې څنګه کوه د دې راته وایټ کوه بارډر هر څه تاسو ورته تغییر کولی شئ ښه که فنټ سایز غواړئ چې غله زیات را زیات کړي هغه هم ته کولی شئ چې ورته زیات را زیات کړي تاسو ګورئ لیست ته راځم چې زه کله ماوس وړم ګوره ټول دا شانتې کېږي اوس به یو کس ووایي چې دې ته دې دا ډیزاین ورکړه زه غواړم چې دا یو ایل دننه چې کوم او ایل دننه چې کوم دا باید بل شانتې راشي نو دا ته غواړئ چې بدل راوړئ تاسو به څه ولیکئ او ایل به ولیکئ او دلته به سپیس ورکئ او بیا به هماغه شانتې لیست شو د دې دننه او لیست دننه به دغه کالن او دې باندې چې کله موږ هوور کوو نو داسې کوه چې دا هوور چې ما کله کولو د څنګه کوه دا داسې طریقې سره کوئ څه چې کوه دې ته داسې کوه چې دا فنټ سایز نه ده د دې ما د روټۍ وخت تېرېږي ګوره نه پاتې خو شوه که نه نن هغه دي چکن بریاني ده په هاسټل کې نو بیا به ذمهوار تاسو یې ګوره جریمه به یې وخت هم ناوخته ده نو زه به داسې کار وکړم چې دا به څه وکړم فنټ سایز ورته به زه 40 کړم او دې نه پاس به څه وکړم کلر به ورته ټومیټو کو او بیک ګراوند به ورته بیک ګراوند به ورته بلو اخلو سیف خدای دې وکړي چې وشي وګوره دې ته کوم دا شی پې اپلای کېږي دا شی پې اپلای کېږي خو زه کله چې دې او ایل ته راغلم دا دې لیست ته راغلم د او ایل والا آرډر لیست ته دلته چې زه کله ورکوم ګوره دا طریقې سره کېږي دا شیزونه به ټول وایي څومره بدرنګه ښکاري ته واضح او چا نظر کار نه کوي هغو ته پاره ښه ده ګوره ټول ورته څنګه کېږي رانږدې کېږي نو دا وه زموږ سره دا طریقه تاسو کولی شئ همدا هوور پر مثال داسې م اپلای کوئ زه یې انفوټ اخلم کوم ځای کې به انفوټ واخلم ډایرکټ به دې ځای کې انفوټ واخلم انفوټ مې واخیستو انفوټ ته به یو لیبل هم ورکړم یور نیم صحیح او دننه بس ورکو ټایپ دی ټیکسټ وکړه لکه چې ساري وخوړو بریاني او ښه په بریاني وه ناوخته ده ماته په دې راوړې وه اوس ګوري ورته ښه ټایپ مې ورته دا کړه انفوټ مې واخیستو ګوره دا ده که نه همدا باندې هم هوور پر مثال اپلای کوم دغه نه دا شی چې کله فوکس وشي ګوره انپوټ ته چې کله ته راغلم دا انپوټ ته او په دې باندې ما فوکس کولو فوکس مطلب دا چې کله ما دې کې کلیک وکړه او راغلم خط مې پکې لیکلو نو څه کوه دې لیکلو خط نه ده دا راته داسې کوئ لیکلو خط راته یلو کوه دا لږ واضح معلومیږي په دې خط راخلم او بیک ګراوند یې راته ریډ کوه سیف فلای او راشه بس دې کې دنیا نوم لیکي هر چا نیکو نوم دې لیکي هر شی دې لیکي خپل نوم دې لیکي ولیکه او ورته سبمیټ کا نو دا ول زمونږ سره د نن ورځې سلیکټرز
پاتې شو زموږ سره کمنټ. خیر هغه به سبا درس کې درته وایم چې اوس بیخي زیاتېږي. کمنټ هم مهم ده او د سی اس اس کمنټ بیل ده، د HTML کمنټ بیل ده. تاسو د سی اس اس په ځای کې د HTML کمنټ کوئ کار به نه کوي، یا د HTML په ځای کې سی اس اس کمنټ کوي نو بیا به ټول کوډ به سره کار نه کوي. نو دا سلیکټرز خو سه به ځان سره یاد کړئ، نوٹ به ولیکئ. زه کوشش کوم چې خو غونډه اسایمنټ مې ته پیدا کړم، ساغه غونډه تاسو باندې اسایمنټ وکم کني مزه کوي. صحیح دا شو زموږ سره سلیکټرز او دغه کارونه. دین تاسو خلاصون نشته، نورم ډیر زیات دي. هغه د وخت سره چې راتلل ان شاء الله قرار یو غنا وایو.